ها دا یو ورور سوال کړی دی د عقیقې په باره کې چې یو سړی دی ماشوموالي کې د هغه پلار د هغه د طرف نه عقیقه نه ده کړې نو اوس دی پخپله کولی شي او که نه د خپل طرف نه الجواب حدیثونو کې یو حدیث داسې ثابت دی په دوو طرقو سره د انس ابن مالک رضی الله عنه او دا روایت امام عبدالرزاق امام ابن حبان امام طحاوي راوړی دی او شیخ البانی په سلسله صحیحه کې ورته حسن ویلی انس ابن مالک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي چې عق عن نفسه بعدما بعث نبیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل طرف نه د عقیقې څاروی حلال کړی وروسته تر دې نه چې نبوت ورته میلاو شو نو ځکه د بعضو سلفو دا طریقه وه او په دې باندې عملو لکه امام ابن سیرین رحمه الله وی لو اعلم انه لم يعق عني لعاققت عن نفسي کما ته پته ولګي چې زما د طرف نه عقیقه وړوکوالي کې نه دی شوي نو زه یې وس کوم امام حسن بصري به وي اذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وان كنت رجلا که وړوکوالي کې ستا د طرف نه عقیقه نه وي شوي نو ویې که اوس اگر که عمر دې زیات شوي نو مسله دا شو چې او دا مستحب طریقه ده چې یو سړی د خپل طرف نه عقیقه وکړي او دې ځای کې به دی نایب شي د خپل پلار ولې به نایب شي څنګه ځکه چې عقیقه په پلار باندې وه نو دې دلته نایب شو د پلار د طرف نه او دا عبادات هغه عبادات چې هغه مالی عبادات دي لکه زکات او هبه وغیره په دې کې نیابت د جایز دی شریعت نه ثابت دی نو دې ځای کې داسې شوه چې دا زوی د پلار د طرف نه څه شو نایب شو او دا کار یې د خپل پلار د طرف نه وکړو ځکه چې عقیقه په اصل کې بچا وه په پلار باندې وه والله اعلم